محسن داوړ طالبان ته په اشاره تر هغې چې د پاکستان له لاسپوڅو افغانستان آزاد نشي امن نشي راتلی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملي جمهوریت غوښتونکي ګوند مشر محسن داوړ وایي تر هغه چې د پاکستان له لاسپوڅو افغانستان آزاد نشي نو امن نشي راتلی. نوموړي ویلي د امریکا د ګټو لپاره یې دا خلک په افغانستان کې واکمن کړي او اوس غواړي چې پښتونخوا هم طالب ته وسپاري. هغه پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د پښتونخوا خلک په هیڅ صورت دې کار ته اجازه نه ورکوي او تر هغې پورې به دوی د خپلو حقونو غوښتنه کوي تر څو چې د پاکستان حکومت خپلې پالیسۍ ته تغییر نه وي ورکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا